بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه. خدای وکړي چې ټول روغ اوسئ. لیدونکو دا د ننګرهار ولایت کامې ولسوالي ده چې تېره شپه تقریبا 2 بجې باد او باران او ګلۍ شروع شول او تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت دوام وکړلو چې له هغې څخه وروسته سیلابونه راغلل او دغه ځایونه یې لاندې کړل، د خلکو کورونه یې لاندې کړل، فصلونه یې لاندې کړل، حتی ډېرې کورنۍ زیانمنې شولې. یو کورنۍ پکې تقریبا 4 شهیدان ورکړي دي چې یو اوس هم ورک دی او 3 پیدا شوي دي، 3 په جنازې کوي، 2 زخمیان ورکړي چې هغې اوس هم شفخانه کې دي. همداسې ډېری کورونه دي چې هغې خپل د کورنۍ غړي زخمیان دي، د خپل کورنۍ اسباب له لاسه ورکړي، دیوالونه، چاردیوالۍ، کورونه، دا هر څه د لاسه ورکړي دي. راځئ تاسو ته یې عملاً ښایو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو خدای وکړي چې ښه اوسئ. بېګا پرون به ووایو، پرون دا کور ډېر روغ رمټ و، دغه دیوالونه په خپل ځای باندې وتړو، هغه چت چې و پټۍ په سر باندې ښه صحیح ولاړ و، دا ویلې دا دیوالونه روغ و، خو بېګا د شدید باران له وجې او ګلۍ له وجې چې ورسره ډېر زیات طوفان هم و، دا دیوالونه د منځه لاړل، دا کور له منځه لاړل. نو راني وایي چې پرون زه ډېر زیات خوشحاله وم ځکه روغ کور مې درلودلو، که څه هم چې د یتیمۍ ژوند مې و خو بیا هم زه پکې خوشحاله وم ځکه چې کور خو مې روغ و. خو نن چې خپل کور ته ګورم او دې حالاتو ته ګورم نو داسې یو احساس کوم لکه خوب چې وینم. نو راني څه ټیم چې باران شروع 2 بجې په ځانونه مې راویستل په شول، بس چې دومره راباندې سیلاب را دغه شو، دومره راباندې سیلاب بس تنګ یې کړلو، په ځانونه مې ویستل. مور مې بچل والا مور مې پوښي په هغه کړه، دا زوی مې په هغه ټول لورګانې مې پوښلې، ټول لورګانې مې بس هغه مې 2 زامن مې خپله هغه کړ بچي، او مور مې هغې پوښي بس هغه مې راکش کوله ځان پسې، واړه مې نو مخکې خدای مخکې وپوښل بس هغې سره ورکوټ یم. څو خو خوږ شوي دا خوږ شوي د کور کې مې صرف دیوال نه غورځېدلی، مور مې خوږه ده، دیوال شی کوټه مور مې خوږه ده، صرف 2 ځله خوږه ده، همدا مې خوږه ده، مور مې خوږه ده. نور ماشومان خو ویشل نور ماشومان خو ډېر بد کړي دي. څه ته حالات چې دې ولیدلو چې ته دیوال ته ګورې، دیوال غورځېږي، کله ماشوم ته لاس کېږي، دا اوس هم چې موږ ګوري دغه ځای کې دغه ځای لږ زیات راوښورېدو، اوس د ویر احساس کوو په دغه ځای کې چې موږ ولاړ یو قسم د ویر احساس کوو. هغه وخت کې تاسو احساس کوئ تا په خپله که ته کله دیوال غورځېږي، کله چت غورځېږي؟ بیخي په ځان باندې یم راغلی، بیخي به څنګه اوبه چې راباندې عدم نه شولې که نه، اوبه راباندې په دې طرف راباندې لاړې، دغه ګورې ته مخامخ داسې راغلې او دغه شان راباندې راغلې، داسې راباندې راغلې په شول، بس چې مې وکتل دغه راباندې راغلې، سیلاب راباندې راغلې په شول، بس ځانونه مې ویستل، ځانونه مې ویستل، بس نو لاړ شم په شول، بس کش مې کړل ځان ته، مور او بچي مې ځان پسې هغه ته په شول، بس دا لازم مې چپه راباندې داسې کړله، بس په خدای مې راخصه مې ځان خبر نه پوه شو لوېدلی وم، اعصابو ګولۍ خورم په شولې، بس ښه د سهار وټولم چې درس چې زه راولوېږم د لیکلو د وختونو په شولې، بس هغه مې نه دغه کېږي که نه، او د دې راځي سیلابونه راځي، ښه راځي سیلابونه پورې په هغه طرف باندې راځي، ښه د دې ځای پورې دې ګوډه پورې چې به ډاکو داسې رسي، راځي به سره ډاکو په شولې، خو داسې سیلاب راباندې نه دی راغلی چې ډاکو راځي راباندې سیلابونه داسې نشته دی. الله مراد یم د کامې ولسوالۍ ځوانان شورا مسؤل او د ننګرهار کې د سرې میاشتې د شورا غړی. بېګا چې د ورښتونو له امله د کامې ولسوالۍ مختلفې قریهګانې د شیرګل، تیلین، صفدري، مرزاخیل، ماماخیل، میډاخیل، ګرداب او د غره غاړې ټولې ساحې د سیلابونو له امله مالي، ځاني او ټول زیانونه لري. د ځاني زیانونو د جملې نه زموږ د یو مولوي صاحب په کورنۍ باندې چې سیلاب راغلی د کور 8 واړه غړي سیلاب وړي او 4 یې ژوندي بېرته راوتي چې په شفخانه کې دي، 3 شهیدان پیدا شوي، یو شهید لا نادرکه دی. مالي زیانونه خو چې وګورو تقریبا په لسګونو کورونه 100% تخریب شوي دي او په سلګونو کورونه یوه برخه تخریب شوې ده، تقریبا چې 4.5 زره جریبه ځمکه چې تیاره فصل ته برابره وه د سیلاب له امله زیانمنه شوې ده او د ګټې اخیستنې فصلونه وتي دي.
واره شوله خالي ورېده او دا دې سره مې د غوزېږي اوس دغه ځای کې راوغورځېدلو او چپه سواله کې هم راغورځېږي په سړک راوغورځېږي دغه یو بچی مې دی نور بچی نه لرې؟ نور بچی نه لرم. بېګا ابۍ چې کله دیوالونو ته د خپل کور ته کتل څه فکر دې کولو؟ وایي ړنده کاڼه ومه کنده کاڼه ومه چې خدای پاکه درې ځلې سیلابه کې غورځېدلې مې دا کالي مې هم د بل چا په غاړه دي درې ځلې خلکو جګه کړې دا د بل چا دي دا ما ته چې دغه مینه وه دا هم راواره شول دغه 2 میلیون نمرې دا به زه څه کوم؟ الله خو شته که الله شته بېشکه الله خو الله شته بېشکه دا هر څه خو الله درکړي الله بېرته واخیسته الله به یې راکړي الله به یې بیم درکړي الله به یې بیم تاسو د ژوندي اوسئ تاسو د روغ اوسئ شکر چې په تاسو باندې څه نه دي شوي دا هر څه خو دوی جوړ کړي او الله ورکړي وو بیم الله ورته ورکړي الله ته خو امید شته که الله نه به انشاءالله غواړو خدای مهربانه دی دا شکر دی چې تاسو روغ اوسئ صحیح ده الله انشاءالله به موږ به کوشش کوو پوره کوشش کوو چې تاسو مستحق استئ په دې کلي کې داسې نور کورونه هم ډېر زیات مستحق اوسي ځکه چې زه دې کور ته ګورم دې کې نور داسې اوسېدو لپاره زمینه نه ده برابره څوک اوسېږي کوټه نشته دیوال نشته دروازه نشته چت نشته هېڅ هم نشته پوه شو الله مهربانه دی دا هر څه به وشي خدای مهربان دی خیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څرنګه چې تاسې ورونو غوښتنه کړې ده د دې زیاده احوال پوښتنه مو کړې ده نو عملا تاسې ګورئ ځکه چې تاسې ویډیو کوئ بیګا تقریبا 2 بجې او 15 دقیقې وي چې باران شروع شو دې باران 15 دقیقې یعنې ما بالکل داسې ثانیه په ثانیه څاره 15 دقیقې دوام کړی چې دې کې 15 دقیقې ګلی وه نو نور ځمکې او اسمان اوبه سر راپرېښودې تاسې وکتل چې دغه حالت نن ګورئ دې پټو کې دا غنم پراته وو اوس پکې نشته هېڅ فکر داسې نشي کولی چې دې پټو کې غنم شته که نشته دی هلته په هغه ځای کې په دغه کې پورته تاسې وکتل تقریبا 80-85% زموږ کورونه یې تخریب کړي دي په یو کور کې 4 ماشومان مړه چې یو مړی ورک شو تر اوسه مو میدانه کوم څه وګرځېدلو او 3 جنازې چې د 2 بجې مې موږ جنازه کوو د همغه ماشومانو مور بستر ده خور یې بستر ده او هغه هم د کوما په حالت کې دي چې یو سره ورور دی نو دا یو ناورین او دراغ وضعیت خو د کور چې ګورو ډېر ګډوډ دی وروره کالینې لاندې پرتې د پاسه پې خټې توشکونه څوک خوښ شوي راخوښ شوي به کې نه دي نه الحمدلله خوښ شوي نه یو او مالي زیان رسېدلی ښه مضبوط دغه دیوالونه صرف د قلا غورځېدلي دغه کوټه لږ زره تخریب شوې ده کومه کوټه خو په مکمل ډول غورځېدل نه هغه کوټه لوېدلې ده سر ته او دا دیوال تخریب شوی دا کوټې هم بس په تخریب باندې حساب او دوی وروسته خو دې نه استفاده نه کېږي ځکه لاندې نه ختمې شوې که نه لاندې نه ختمه ده او دیوال دا شی نه چې دی دا ټول مثال هم د کار ووته خراب شو تخریب شو همداسې بار ساحې د کور خراب دي هغه دیوالونه ټول سوري سوري دي بیا نه یعنې مثالا ټول کور تخریب دی نه یعنې دغه نه لوېدلی ده کاره لوېدلی دی هغه وخت کې بیا جوړېدو ته ضرورت لري او هغه وخت کې خو به ډېر ګرد چاپېره اوبه وي د ماشومان د کور زرانه دا دغه څنګه ویسته کور زنانه خو وروره څه ټایم چې سیلاب راغلی نو په هغه خوړه باندې مو اوبه را روانې وي شاته خو نیغ په نیغه په دې کور اوبه راسم وي په دې لاره را باندې اوبه رالي یعنې درې طرفه موږ په اوبو کې محاصره وو یعنې کومه لاره زموږ نه وه د وتلو بیا د هغې نه بعد چې دی ورغله هغلته زموږ د دې کور دغه یو کونج باندې دلته ما داسې یو لاره پیدا کړه د هغه زینه هم نه وه چې موږ پرې ختلی وې یو څو دانې د لاچیانو سټې وې یو د بل د پاسه مې کېښوستې
او په دې موږ وخت په دیوال باندې ځان گزار کړی. زه دغه شکر دی چې ځاني زیان نه لري، نور الله تعالی ورکړه او الله درکړي او الله بېرته واستله. سامانونه دي، پیالې او کاسې ناسې شیونه دي خټو لاندې شوي، کټونه دي د خټو لاندې شوي. نو ډېر داسې سامان اوبو وړی دی، ورک دی موږ نه په دې کور کې، یعنې خپله موږ لا نه دی رایستی او نه م کتلی، ځکه چې خټې دي چې ورځې پکې ښخېږي. نو مثالا څه چې زموږ ټول د کاره وتي تخریب شوي دي. الله دې ورحمېږي، د الله رضا ده زموږ قبوله ده، څه ویلی پکې نه شو، الله راکړي او الله بېرته واغېستل، بیا به یې الله راکړي. هېڅ حوصله مه ویلې، خدای خو مهربانه دی، خدای خو شته که نه، او باور لرو چې الله موږ ته هر څه راکړي بیا یې راکوي. الله مهربانه دی، خدای دې ورحمېږي. مرادي خان دا زما دی، مرادي خان تاسو ټول ګورئ چې دا ضرر او ورڅه د سیلابه ګورئ چې د کامې ولسوالۍ مختلفو قریاو کې ډېر زیانونه واړول، مالي وشول. زموږ دغه قریه کې مولوي صاحب بیچاره دغه ماشومان هم شهیدان شول او کور خو یې مکمل کېناست او دا فصلونه دلته چې څه ګورئ دا ټول فصلونه ختم شول. د دې پټو غنم دغه ټول ډک وو، ګېډۍ پکې پرتې وې، سترۍ پکې پرتې وې، هغه یو هم نشته دی، ټول تلي دي. تاسو هر څه ګورئ په خپلو سترګو باندې، عیني دغه استه انشاءالله چې دې کې څه دغه نشته دی، نو بس نور چې چا څه وس کېږي. څنګه وروره کوم څوک خو به زخمي را زخمي یا څوک خو کې شکر دی بس په شم دا کوټه ورګزار شو. نور شاوخوا دیوالونه خو به زیانمن کړي روسي، نور بس باران وایي ټول د دې چې به دزمن دي دیوالونه بس یعنې د اوسېدو نه وتي دي، اوسېدو نه وتي دي. ماشومان بس باران وختاهي نه به څنګه چې دا غرب وشو ماشومان موږ رایسي وو، بس نن پوه شو دزمن شو به پکې نه وتلي وو، ماشومان موږ دواره ته لرې کړو. خو باران ورېده شور ډېر زیات شور، موږ ماشومان د کور نه ویستل، موږ نه لرې کېږي په دې طرف باندې چې سیلاب د دې کور مخکې ته روان دي دا باندې زیات ښکاره کېږي، موږ ماشومان د کور نه لرې کړو، موږ ویل چې دې پر داخل راونه خېږي او کله سیلاب روان دي راخو کې سره وخت دې طرف ته. الله دې ورحمېږي، الله دې له نور عذابونه وساتي، ژوندی اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو خو د دغه ځای د خلکو حالات ولیدل چې کورونه غورځېدلي، کوټې غورځېدلې دي، یعنې په کور کې داسې دیوال یا داسې کوټه روغه پاتې نه ده چې هغه د ژوند کولو لپاره مساعده وي او څوک دې پکې ژوند وکړي. که هغه کم یوې چې ولاړ هم دي نو هغه د غورځېدو نه بدترې دي، ځکه شاید که دوی ورننوځي یا د اوسېدو لپاره پکې ځان ته زمینه برابره کړي نو خدای ناخواسته هغه ورته همداسې راوغورځېږي. نو زه په تاسو ټولو باندې غږ کوم چې تاسو هر څه په وس باندې برابر وي، ولو که هغه ډیر یو ناچیز او ډیر یو کم شی اوسي. زه مثال ورکړم، مطلب یو ګیلاس د چای اوسي، تاسو یې راوړئ دغه کورنیو سره دلته کومک وکړئ، دې ته دا ورکړئ، ځکه چې دی په کور کې هېڅ نه لري، څه چې دي هغه څه د دیوالونو لاندې شو، څه د کوټو لاندې، څه د چتونو، څه د یو شي، څه د بل شي لاندې شو، او هغه کوم شیان چې بچ شو هغه نو د ګلیو، د بارانو، د خټو لاندې چې شوي دي بېرته چې راایستلي دي نو هغه هېڅ د استفادې وړ نه دي. نو خدای وکړي چې د هر چا څه وس برابر وي او هر څه وس کېږي نو د دوی څخه یې ونه سپموي، نه درېږئ او د خپل وس کومک ورسره وکړي.